لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة سورة بینہ 98 نمبر سورت تے نزول پہ اعتبار بانے 10 نمبر سورت تے ددی سورت مرکزی مسئلے دو دی یو د مخ کی صورت پشانتا لکه مخ کی صورتونو کی عظمت پیغمبرو او دارنګ عظمت شان د قرانو په دې صورت کې یو عظمت شان د پیغمبر بیانې او دارنګ عظمت شان د قران بیانې او دیمه هغه نفی الشرک فی العباده چې بندگی او عبادت په صرف دی او الله کولای شي د الله نه بغیر کاغه بوتان دي کاغه انور دي کاغه سپوږمۍ ده او کاغه شعر استوره دي کاغه ملائک دي کاغه پیغمبران دي کاغه اولیاء کرام دي کاغه عوام الناس دي کاغه د قانون جوړ شوی شیان وی یا د سرونه جوړ شوی یا د سپین نه جوړي یا د لرګونه جوړي دا یو حقدار د بندګۍ نه دی حقدار د بندګۍ باغ سوق وی چې هغه د خلقو ضرورتونه پوره کوي هغه خالق وی مالک وی رازق وی خالق او مالک او رازق د خلق ضرورت پوره کون کې سوا د الله نه بل څوک نشته نو حقدار د بندګۍ د الله نه بغیر بل څوک نشته دې صورت په سر کې یو لفظ راځي منفکین انفکاک معنا څه ده او دې ځای کې څه مناسبت لري تفاسیر د انفکاک 15 معنی کوي 15 یو معنا د انفکاک هلاک کېدل دویم معنا د جدا کېدل دریم معنا د تردد او شک کول څلورم معنا محمل کېدل او پنځم معنا پر خودل د انفکاک د 15 معنی دي هلاک کېدل یو جدا کېدل دوا تردد او شک کول درې محمل کېدل څلور پر خودل 15 دا 15 وړه معنی بدل څنګه جوړیږي الله فرمای بسم الله الرحمن الرحیم خاص بنوم د الله باندې چې ډیر زیات مهربان دی همیشه مهربان دی شروع کوو لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين ندیا کسان چې کفر کړه دي د کتاب والاونا او د مشرکینونا چې کتاب والاو کې چا شرک کړي وي هغه تبع مشرکین نه وای په عرف کې هغه مسما دي په اهل کتاب باندې اگر چا عقیده د شرک وي لکه نصارا او د عیسی علی السلام متعلق چې دا درېم د دریو ده الله درېم د دریو ده دا عقیده او د شرک واغې چون کې شرک ته عبادت نه وای شرک دین نه غني نو که عملاً په شرک اخته هم دي خو مشرکان ورته نه ویل کېږي هغه ته اهل کتاب وای او مشرکین هغه چې عقیده د شرک وي آسماني کتاب ورسره نه وي
نو د دې وجنه عتب د مشرکین په اهلی کتاب کړه دي نه دي هغه کسان چې کفر کړه د کتاب والاونه او د مشرکینونه منفکین لمبنه معنا د هلاکیدل کومه منفکین هلاکیدون کی حتا تاتيهم البینه تر دې چې راغه دوی ته بینه څه شه د رسول من الله دا د الله رب العزت قانون دی هغه فیصله کړل و ما كنا معذبین حتا نبعث رسولا زما عادت نه دی چې ما چاته پیغمبر لګل نه او زه دغه په ګناوونو باندې هلاک کړم دې کتابیانو ته دې مشرکانو ته پیغمبر نو راغله اگر که دوی عقیده د شرک وا اگر که دوی د الله حکم نه مانه خو بیا هم الله دوی نه هلاکي تر هغه پورې چې پیغمبر وتراولېږي وسه پیغمبر راولېګو او دوی تفرق اختیار کړ نو اوس دا مستحق د هلاکت دي اوس دا څه مستحق د هلاکت دي لم يكن الذين كفروا ندي هغه کسان چې کفر کړي دي من اهل الكتاب د کتاب والاونه والمشرکین او د مشرکیننا منفکین هلاکیدون کی حتا تاتيهم البینه تر دې چراغ دوی ته بینه رسول دی رسول داغه وس کدی تفرق کوي نو وس دا مستحق د هلاکول دي چې څه شي هلاک شي په دې ترجمه باندې تاتیا دا په معنا د ماضی باندې تر دې چراغ دوی ته څه بینه معنا رسول من الله وش رسول داغه او دې تفرق کوي خبره نه مانی نو اوس دا د دې مستحق دي چې الله یې سکی هلاک کی دیمه معنا د منفکین د تردد او شک نو بیا د معنا مطلب دا دی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب نو کسان چې کفر کړو د کتابیانو نه او د مشرکینو نه منفکین تردد کون کې او شک کون کې په خپل دین کې حتا تاتيهم البینه تر دې چراغ دوی ته بینه معنا دا ده اهل کتاب په خپل دین مطمئنو مشرکین په خپل دین مطمئنو دا خپل دین ورته دین ښکارا کېده پاغه کې د دوی هیڅ شک او تردد نه وو خو کله چې رسول داغه او هغه ورته اصل دین بیان کړ نو د دې په خپل دین کې شک او تردد پیدا شو نو چا خو ایمان راوړ او څوک په خپل دین باندې بی اعتماد شو کې ایمان را نه موړ خو شکمن خوشو چې دا دین به زموږ څه غلط وي او دا غي نمونه په دې وخت کې تاسو ته خیم په دې زمانہ کې ډیر د شکارونو چې د دین مخکې هغه خلکو دین ګاڼه مثال په تور باندې د قبرونو تاویدل د قبرونو سوال کول مړی الله ته وسیله کول او دارنګ داغه پکان یو جالوګانی پزان پورې سولول داغه خردی او داغه هغه شکرانه خړل یا د سنتو نرسته په جام باندې دعا کول یا دا جنازې مانځه نرسته دعا کول په حیات اجتماعي باندې قضا عمرې کول یا مثال په تور باندې عید میلاد النبی مناول یا د دمړو شپې چې به ورته ویلا دا دولسمې به ورته ویلا دا په دې امت کې دا سده زینی ولې چې د خلکو ټولو دا یو دین غاڼه دا سبب د کامیابی غاڼه لیکن الله دې داغه علما او قبرونه د نور نه ډک کی چې چا مهنت وک خلکو ذهنونه اخلاص کړ چې ګوره دا دین نه دی دا بدعات دي رسومات دي نو څو خود سې شو چې تراوګرځیدو او اعمال پرې خود خو که چا پرې نه دي نو قسم درته په الله کوم چې شکمن دي یره وسره ده تردد پکې دي
داغه ښکارا نمونه دي. اوس په ډاډه سره باندې په اطمینان سره هغه دا خبره د قوم مخکې نشي کوله. حتا تاتيهم البينه د قرانګي دا اهل کتابو مشرکینو په دې خپل فاسد عقیده باندې د کلک ولاړو، ولکه چې رسول راغی نو داغه په خپل دین کې شک او تردد پیدا شو. چا خو هغه پرې خود ایمان راوړ اسلام کې داخل شو، او که څوک داخل نشو نو تردد او شک ته پیدا شو. نو منفکین معنا شک او تردد کوونکی. درېمه معنا د منفکین دا جدا کېدل. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب، نو هغه کسان چې کفر کړو د کتاب والاونه او د مشرکین نه منفکین جدا کېدون کی. حتا تاتيهم البينه دا جدا کېدون کی د څه شي نه. نو په دې کې ځان له تفاسیر درې احتمال بیان کړل. درې یو جدا کېدون کې دی یو بل نه. د اهل کتاب او د مشرکین او خپل منځ کې بهترین تعلق ډیر زیات خواږه یو بل سره ډیره مینا و. خو چې کله رسول داغه اصل دیني بیان کړ نو د مشرکین هغه باطل پرستی اهل کتابو ته معلومه شولا، او د اهل کتابو هغه باطل پرستی مشرکین ته معلومه شولا. نو د یو بل سره جدا شو. د یو بل سره جدا یو معنا دا ده. دویم جدا کېدون کی د صفات پیغمبر نه. نو هغه کسان چې کافران دي د کتاب والاونه او د مشرکین نه منفکین جدا کېدون کی د صفات پیغمبر نه. حتا تاتيهم البينه تر دې چې بینه و تراله داغه نه بعد بیا د پیغمبر هغه صفات پرې خدا. لکه مخکې سورته بقره کې تیر شو وکانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. نو د نبی صفات کاوه چې کله ورته راغې به مخالفت شروع کړ، به دا صفات پرې خدا. څلورمه معنا یعنی دا دغه په لحاظ باندې څلور معنی جوړ شو. خدا دو معنی په یو احتمال کې دو معنی وي، په دې وجه باندې څلور شولې کنه د احتمالات په لحاظ باندې درې معنی وشولې. څلورمه معنا منفک په معنا د محمل پر خودلی. نو لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، نو هغه کسان چې کفر کړو د کتاب والاونه او د مشرکین نه منفکینا محمل پر خودل شوی. غنه چې په دوی بس حجت نه قائميږي، بلکې په دوی به ضرور حجت قائميږي. هغه حجت سده پیغمبر الله راولېږي، اوس په دوی باندې حجت قائم شو. الله پیغمبر راولېږي نو حجت په څه شو؟ قائم شو. ايحسب الانسان ان يترك سدى، انسان دا خیل چې دا باندې سي محمل پر خودل شي دته بد الله د خوانه سامر او نه متوجي کیږي. نو الله د دې خلکو محمل پر خودون کې نه ده، حجت په قائمي چې بیا قیامت کې ونه وي چې مونږ خو خبر نو مونږ ته پیغمبر نو راغله ځکه مونږ دا غلط کارونه کول. پنځمه معنا کوي پر خودل. نو بیا پر خودل د څه شي تفاسیر سره راوباسي منفکین عن کفرهم، منفکین عن کفرهم. نو هغه کسان چې کفر کړو د کتاب والاو نو د مشرکین نه منفکین پر خودون کی د کفر حتا تاتيهم البینه تر دې چراغ دې تبینه رسول الله نه. نو چې رسول ورته راغی کفر پر خود حالن کې دا پنځمه ترجمه باندې ډبل اعتراض راځي. یو دا چې موږ ته پته ده چې د پیغمبر دراتلو نه بعد ټول خلک ایمان نه نور او حتی د غایې د پاره ده. معنا د کفر کوم وخت پورې
د بینه دراتلو پورې او چې بینه راغله نو کفر څه شو پاتې شو ځکه حکم د غایې د مغینه سوي جداوي حالانکه من ګورو دا غین روس ډېر کافر نورم په کفر کې سخت او به رست وای وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينه اغه نه صفه معلومه شولا چې دي خلکو ایمان را نه وړ نو خپل د دی اول آیات او د آیات ترمنځ تعارض دی نو دا غي دوه طریقو سره بلکې دریو طریقو سره تفاسیر جواب کړی دی الله دې خلکو دا قربانین دا محنتونه قبول کی قران مونږ ته څه کړی دی لکه جرنیلی روډ کدا خلق نه نو والله علم په دې کتاب څه کو جوابونه په درې طریقه باندې یو خدا چې تاسو وايي حکم د غایې د مغینه مخالفي دا قانوني کلی نه دی بلکې حکم د غایې کله په معنا د مسکوت عنه کی وي معنا وی کې نه حکم اثباتن وي نه نفیان وي دې توي مسکوت عنه د دې وجنه حتی کله غایې د پارشي نو تاتيهم البینه دا په حکم مسکوت عنه کې شو دویم جواب دا کې چې لم یکن الذين كفرون مخکی لفظ یقولون دا پټ پروت دی دی کافرانو بویلا دی کتابیانو بویلا چې موږ د کفر نه لاس ناخلو ترڅو چې پیغمبر راغلی نه ترڅو چې نو دا دغه خبره ده دا د الله رب عزت داغوی د خبره حکایت ته منتا او درېمه توجیه چې هم ډیره غوړه ده هغه حتی په معنا د غایب باندې نه ده حتی په معنا د ان سره ده نو لم یکن الذین کفروا نو هغه کسان چې کافرانو د کتاب والاونه او د مشرکینو نه منفکینا پر خودن کې د کفر او د شرک حتا تاتيهم البینه معنا ان تاتيهم البینه اگر که پیغمبرانو مرتضی شي خو نه پری دي نو حتا په معنا چا باندې شو د ان باندې لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب نو کسان چې کفر کړو د کتاب والاونه او د مشرکین نه منفکینا هلاکیدون کی منفکینا شک او تردد کوون کی منفکینا جدا کیدون کی منفکینا محمل پر خودل شوی محمل پر خودل شوی منفکینا پر خودن کی د کفر حتا تاتيهم البینه تر دې چراغ ورته څه بینه څه شه د رسول من الله رسول دې د الله د خوانه د دې رسول کار څه دی دې وجنه باید ذهني تور سره دې ته تیار وي سړی په ذهن کې دومره پیچکاری چا نه کړي چې بس ما یو خبره په دې مزغو کې پرتای او کنور وته توای هغه په ذهن نه نسیده سنې پکار زمونږ ذهن د دې نډک شوی دی چې د پیغمبر کارنامه صرف دعوت دی دا حصر باید ختم شي د پیغمبر کار یوازې دعوت نه دی منځ کول او منځ ته خلق را بلل زکات ورکول ته خلق را بلل روزه نیول او روزي نیول ته خلق را بلل حج کول ته خلق را بلل جهاد کول او جهاد ته خلق را بلل او هغه ته ترغیب ورکول قران ویل قران بیانول او قران ته دعوت ورکول دا ټول د نبی کارنامې دي او دا ډیره غلطه خبره چې سړی وای د 1,30,000 زیاتو کم پیغمبرانو کار صرف دعوت او د الله بندا دا نور له پچاو کړ دا نور چې ما تا کو ولی کو د چا د وجنه کو دی وجنه باید سړی متوجي وي هر خبره چې کوي دا سی وکي چې د قران او سنت سره برابر وي او د سی مبالغه او سړی ونه کی چې هغه د قران او سنت نه سوي مخالف وي د کار د یتلو صحفا مطهره یو کار دا هم دی چې لولي به خلقو ته صحفا پانی مطهره
پاکی کړی شوی صفا سوترا چې د هیڅ قسم غلط نظری بوی پکې نشته بوی فیها کتب قیمه فیها په دغه صحیفو کې کتب حکمونه دي قیمه مضبوط د چا په زور نه رسیږي چې منسوخي کی اگر چې اوس د خلکو عادت دا ګرځیدلې آیات ورته وایا قرآن حدیث ورته وایا کله برامنه کې دا منسوخ دی کله وای دا د يهودو د پاره دی کله وای دا د نصاراو د پاره دی صرف جنت ته د پاره ټیکدار دی جوړ شوی دی نو دا ټیکداري باید ختم شي د جنت ټیکداري بندگان وانخلی د جنت ته ورکول او د نور کولو تعلق الله رب العزت اعمال سره پیدا کړی دی چا اعمال خو جنت ورته ملاویږي چا اعمال بدو جنت نشیل دی دا یو معنا دیم قیم معنا برابر قیم معنا د عدل نو په دې صحیفو کې چې څومره احکام راغلي دي هغه احکام ټول د عدل او د انصاف کاغه د خالق او د مخلوق تر منځ دي او که د مخلوق په منځ کې دي هغه ټول چې د عدل او د انصاف احکام دي وما تفرق الذين اوتوا الكتاب نو جدا شوی وما تفرق الذين ندی جدا شوی هغه کسان اوتوا الكتاب چاغوی ته کتاب ورکړل شوی دی تفرق نو کړي هغه کسانو چې کتاب ورکړل شوی دی اختلاف نو کړي هغه کسانو چې کتاب ورکړل شوی دی الا من بعد ما جاءتهم البينه مگر رست داغینه چراله د تخکار دلیل علماء اختلاف مغه وخت چې کله ورته دلایل داله کله ورته علم حاصل شو د علم د حاصلول نه بعد اختلاف شروع وما امروا او دوی ته حکم نو شوه الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مگر د دې چې بندگی وکړي د الله په داسې حال کې چې خالص کون کې الله لره بندگی حنفاء چکلک به وي په دین باندې او په حق باندې ويقيم الصلاه او پابندی سره به ټول منځونه ويؤتوا الزکات ورکی به زکات وذالک دین القیمه او دغه دین دې د کلکو خلقو القیمه دا صفت د پاره د ملت دا صفت د پاره د امت وذالک دین الامه القیمه وذالک دین الملت القیمه دغه دین د کلکو خلقو دغه دین د مضبوط امت والاو نو القیمه صفت یاد ملت ته یاد امت ته وذالک دین القیمه او دا دین دې د کلکو خلقو ان الذين كفروا من اهل الكتاب بشکا کسان چې کفر کړ د کتاب والاونه او د مشرکین نه فی نار جهنم دا به وی په ور د جهنم کې خالدین فیها همیشه به پاغي کې اولئک هم شر البریه دغه کسان دوی ناکاره دي د خلکو ان الذين امنوا وعملوا الصالحات قران قانونم داده چې کله تخویف بیان کی به بشارت ور کوي بشارت بیان کی تخویف ور کوي د دې لپاره چې نه خلک د الله نه امید شي او نه خلک په الله ورزړه ورشي ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړل دي عملونه کړی دي نیک اولئک هم خیر البریه دغه کسان دوی دي بهتر د خلقنا جزاؤهم عند ربهم بدله د دوی په نس د رب د دوی جنات عدن باغونه د مشکرې دي تجری من تحتها الانهار چې بهيږي بالاندې دونو داغې نولي خالدین فیها ابدا همیشه وي پاره کې همیشه رضی الله عنهم راضی وي الله د دوی نه ورضوانه او دای برازی د الله نه ذالک لمن خشی رب دا خوشحالی د هغه چا د پاره دا خوشخبری د هغه چا د پاره دا خشی رب
چې یې کړی د خپل رب نه زکه چې کله سړی د الله نه ویریږي بیا داغه په اوامرو په نواهی وکي غلطی نه کوي داغه خلاف نه کوي ماموران په باندې تل کوي منهیات او نظام ساتي